ته خدای کار زه به خدایه ټول ځوانان شپږ مې بسیان شپږ دانې یو کوټه کې دوه مې نړي دي یو مې ورور دی یو مې ښه ده. نن په هرات کې زلزله راغلې، ځوانان ژوندي تر خاورو لاندې سول، سپین ږیري او سپین سرې ژوندي تر خاورو لاندې سول، ماشومان غرق سول، کلی مکمل اوار سولو، د کلي څخه میدان جوړ سو، مکمل هر څه تباه سول. خو لیکن تر اوسه پورې هیچا هم امدادي تعاون نه دی کړی د دې خلکو سره، د دې مظلوم ولس سره، د دې مظلوم خلکو سره. تر اوسه پورې یو ملک هم نه امدادي سامان راستولی دی ورته او نه څوک ورغلی، نه یې چا پوښتنه کړې. نړۍ خو پرېږده، هغه خو د پښتنو د غمه نه مني، هغه خو د پښتون کیسه یو حاجت یو مقصد نه ویني، هغه خو د پښتون امداد او تعاون نه کوي. زه هغه پښتنو ته حیران یم چې هغه شپه ورځ و بې حیا خلکو ته ناست و هغه ته ګفټونه ور استی د ټیک ټاک د لوري، د هغو سره تعاون کوي، د هغو سره امداد کوي او په زرګاو په سوو ډالر هغو ته ور استوي هره شپه هر وخت چې هغه څه وخت لایف نه یې راغلی. خو لیکن هغه خلک دا وخت خاموشه دي او په خوله باندې تاله لګولې، په سترګو باندې پټۍ لګولې چې د هرات هغه مظلوم مسلمانان هغه مړي هغو ته په نظر باندې نسي ور، هغو په سترګو باندې پټۍ لګولې چې د هرات هغه ماشومان هغه خویندې میندې چې هغه ژوندی تر خاورو لاندې سوي هغو ته په نظر باندې نه ورځي. ځکه زموږ په دماغ کې، زموږ په سوچ او په فکر کې بې حیایي د شیطان کور دی، نو ځکه موږ ته د مظلوم ولس عکس هغه په نظر باندې نه راځي، هم په دې باره کې فکر نه کوو. نو تر څو پورې به موږ داسې بې تعلیمه او بې شعوره یو، ولې سر نه خلاصوئ؟